انتظار. ما یو څو کلونو وړاندې د خپل ژوند وړومبي کتاب کې دا ویلي و چې ګرانه، ما یو څو کلونو وړاندې د خپل ژوند وړومبي کتاب کې دا ویلي و چې ګرانه یوه ورځ خو به آباد شم، چېرته چاته خو به یاد شم او برباد نه شم، آباد شم. اوس بلها خلکو ته یاد شم. اوس مې ډېر خلک تپوس کړه، اوس د ډېرو سترګو تور یم، اوس د ډېر زړونو ټکور یم، اوس د ډېرو خلکو یاد یم. خو له هغه نازنینه چې د چا په نوم مې ژوند و، چې د چا په نوم مې ژوند دی، چې د چا په نوم ژوندی وم، چې د چا په نوم ژوندی یم، چې د چا په تمه ناست وم، چې د چا په تمه ناست یم. خو له هغه نازنینه چې د چا په نوم مې ژوند و، چې د چا په نوم مې ژوند دی، چې د چا په نوم ژوندی وم، چې د چا په نوم ژوندی یم، چې د چا په تمه ناست وم، چې د چا په تمه ناست یم. هغه ښکلې ګلندامه یو پوټۍ بدله نه شوه، د خپل حسن په ورشو کې د ښایست په نشه مسته، د انا پردو کې پټه د غرور په پوله ژوند کړي. لا زمانه خبر نه شوه، لا زمانه خبر نه شوه، لا زه نه ورته یادېږم، لا زما په حق لغلې، لا زما په نوم منکره مودې کېږي چې عصره. زه په سترګو پسې ړوند یم، زه په سترګو پسې ړوند یم، زه په سترګو پسې ړوند یم، زه په سترګو پسې ړوند یم.